یوازې په انګېزه ورکوونکو خبرو باندې هېڅکله کاروبار مه پیلوئ. ولې؟ کله چې موږ د یوه چا خبره واورو، انګېزه واخلو یا یو کتاب مطالعه کړو یا له یوه چا سره کښېنو، په هغه وخت کې زموږ احساسات ډېر لوړ وي او منطق مو ښکته وي. نو دلته موږ ډېر امکان شته چې احساسي تصمیم ونیسو او په یوه داسې مفکوره باندې کار شروع کړو چې هغه زموږ لپاره مناسبه نه وي، یا داسې یو وخت هغه کار شروع کړو چې هغه وخت مناسب وخت نه وي. هغوی تاسو ته وایي، انګېزه درکوي چې تاسو حتما باید کاروبار پیل کړئ، حتما باید سر له سبا څخه په یوه مفکوره باندې کار وکړئ. ایلان ماسک چېرته ورسېدل، دومره میلیارډ ډالر یې پیدا کړله. بیل ګیټس چېرته ورسېدلو، سټیو جابز چېرته ورسېدلو. په افغانستان کې خلک میلیونران شول او تاسو پاتې شوئ. هله زر باید تاسو شخصي کاروبار پیل کړئ. کله چې دا خبرې موږ واورو، نو ډېر احتمال د دې شته چې موږ احساساتي تصمیم ونیسو. ځکه کله چې موږ احساساتي تصمیم ونیسو، په یوه ناسمه مفکوره باندې عمل وکړو، په هغه کاروبار کې موږ ناکامیږو. کله چې ناکام شو، ناهیلي کېږو او د کاروبار څخه مو زړه تورېږي. که چېرې موږ پام وکړو، ناکامي چې ده د مسیر یوه برخه ده په کاروبار کې، حتی په ټول ژوند کې. خو کله چې موږ هر څه چمتو کړو، سم تصمیم ونیسو، په الله جل جلاله توکل وکړو، زحمت وباسو، نور ټول نتیجه الله تعالی ته وسپارو، په هغه وخت کې ناکامي چې ده تفاوت لري، فرق لري له هغه وخت څخه چې موږ په پټو سترګو باندې تصمیم ونیسو. نو کله چې تاسو انګېزه‌یي خبرې اورېدلې او په یوه مفکوره باندې تاسو د نتیجې ته رسېدئ چې تاسو باید کاروبار پیل کړئ، اول له ځان څخه څو پوښتنې وکړئ چې زه په دغه برخه کې چې کار کوم، آیا غوره لرم او که نه؟ آیا زه باید اوس شخصي کاروبار پیل کړم؟ آیا لازمه پانګه زه لرم که نه؟ په کاروبار برخه کې مې مهارتونه شته او که نه شته؟ هغه مهارتونه چې زه باید زده کړم، هغه پوهه چې زه باید زده کړم، هغه ما ترلاسه کړې او که نه مې دې ترلاسه کړې؟ آیا زه لازمې وړتیاوې د کاروبار په برخه کې لرم او که نه لرم؟ یعنې د لګښتونو برخه، د عوایدو برخه، د پیرودونکو برخه، دا چې موږ کوم ارزښت بازار ته وړاندې کوو، بازار موندنه څرنګه وکړو، خرڅلاو څرنګه وکړو، مدیریت څرنګه وکړو. په دغه برخه کې تاسو اول پوهه پیدا کړئ او د هغې څخه وروسته تاسو عمل وکړئ. ځکه که چېرې تاسو په کاروبار کې ناکام شئ، ډېرې پیسې به د لاسه ورکړئ. خو که چېرې تاسو د هغه پیسو 10% په خپل ځان باندې پانګونه وکړئ، لازم مهارتونه زده کړئ، لازمې وړتیاوې په خپل ځان کې پیدا کړئ او د هغې څخه وروسته په هغه مفکوره باندې کار پیل کړئ، دا به تاسو سره ډېره مرسته وکړي. یا له یو مشاور سره تاسو مشوره وکړئ. تاسو حتما په یوه برخه کې چې مفکوره عملي کړئ، په یوه برخه کې چې تاسو کاروبار پیل کوئ، د هماغه برخې له مشاور سره تاسو وغږیږئ. هغه مشاور 20 کاله 30 کاله په هغه برخه کې علم ترلاسه کړی، په هغه برخه کې عملي کار ترسره کړی، په هغه برخه کې پوهېږي چې تاسو باید کوم تصمیمونه ونیسئ، کوم مسیر تاسو باید انتخاب کړئ. یعنې تاسو ممکن هغه مشاور ته 2000 3000 4000 افغانۍ ورکړئ، اما هغوی ممکن تاسو د څو لکه افغانیو له تاوان څخه وژغوري. یعنې همیشه تاسو باید خپل ځان باندې پانګونه وکړئ.